دا عذاب با تاسو وګورئ په دې خپل ملک. کم خلق چې لږ بر سره روزګار دي داغي خزه وګورئ امبر سره میخي دي په هغه روزګار دوی د خزو اخراجات نشي پورا کولای. د خزو اخراجات تاسو لږ پته وکړئ په دې بازار کې چې دا په شونډو چې کومه سرخی لګئی دا په څو کېږي، په مخ چې کم کریم پاوډر لګئی دا ډبي په څو کېږي. نور خبره درته نشم کولای چې کومې کڅوړې ځان ته وړاندې ورستو اچي چې دا په څو کېږي. هغه خلک بیا د دې خزو اخراجات نشي پورا کولای، نو هغې بیا رشوتونه اخیستل شروع کړي. په دې رنګ کې بیا د بل غوښې خوري او د بل تیکې خوري، ځکه چې هلته خرچ نه پوره کړي. عزیزانو یو ناخن پالش ډبه په نوکونو چې دا کم پالش خزي مګي دا پته ولګوئ چې دا ناخن پالش ډبه په څو کېږي. بیا یې دومره نوکونه اوږده کړي د هغه بټوې پته ولګوئ چې کومه بټوه زمونږ ښځې په بازار کې رواني او کومه بټوه یې په لاس کې نیولي چې دا بټوه په څو کېږي. تاسو خیال راغی نو هلته هغې ټینګېدی نشي، خامخا به یې دې له پیدا کوي. بیا د ورځې 2 ځله لباس بدلول، سهار به یو فیشنی مازیګر به بل فیشن، بیا هر 3 میاشتې او 6 میاشتې پس فیشن بدلیږي. بیا د هر چا په کور کې ټلویزیون دی، نو ستا دا مسمات خانکو چې ده په ټي وي باندې دا غډمو لباس چې وګوري سباله بیا دام هغسې جوړول غواړي. ابه ته وله پیدا کې هغسې لوپټه غواړي، هغسې لباس غواړي. بیا د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې دی دا ملک. د هر جمعې په ورځ د اخباراتو مخزین وګورئ، دا د منځ پاڼې چې په هغې کې د ښځو په هر کیفیت باندې فوټوان ورکړي، په هر کیف، خپه داسې اړولی او خپه داسې اړولی او په یو خپه ولاړه او لاس داسې ایښی او لاس داسې ایښی او داسې دا چې زمونږ ښځې ګوري دغه رنګ به دا ښځې هم جوړوي. بیا د ښځې باچهي ده، اوس به ګورې په اهم منصبونو باندې به ښځې کي. داسې مې واورېده چې ډایرکټر ایجوکیشن هم دلته ښځه راله. دا لوی ګیرو والا مولیان چې دي په سکولونو کې دا به د ښځې لاندې. هلته مولیانو په اخبار کې بیان ورکړی چې څه شو که ښځه راله، داسې اسلامي ملک خو نه دی، جمهوریت دی، هر څوک پکې حق لري. ځکه چې د تم څه به لږ دا خو چل دی. چا خولې ته چې نوړی ورسېده هغه وایي ووایې درود شریف. ملا اوس خاتې نه ورکړی پادیره کې، هلکه زر کوئ ګرمي ده چې ځو. اسقات والا چې ولا راغی او لسو لوټې ولا لاس کې کېښو، وروړو لږ صبر وکئ تبارک الذي پاتې ده. چا پې ووایم بس خو چې چاله شا طرف نه لوټ ورسېدو نو به کېږي څه. مونږ هم هغه قوم یو چې زمونږ به د قیامت په ورځې په تله کې د احد غر عمره نیکۍ کېښودی شي او مونږ به پې جنت ته لاړ شو. چې د کم قوم دا ضمیر وي او د کم قوم دا نظریه وي. زه خپل زړه کې مطمئن یم، زما 14 سنه اعتماد چې دی هغه په خدای دی. زما د سترګو په 40 کاله د پاکستان کې لوی تجربې وکړې. ما د دنیا ګوډۍ په الوتو مولیدې او د دنیا ګوډۍ مې په کانټه کېدو مولیدې. نن مې سړی په الوتو ولیدو، سبا مې سړی په سر پرېوت. موږ دا تجربې شوي دي. خو زه حیران د دې قوم ارادو ته یم، د دوی د ایمان ته حیران یم چې او بدبخت قومه ستاسو انجام به څه وي، تاسو سره به څه کېږي. قوم تاله یو ذمواري سپورت کړه چې ته زما مشر یې. د قوم د ممبر داسې مثال دی لکه د جومات د امام. که ما مخکې تاسو له بې اودسه مونځ ستاسو مونځ شوی دی او زما بیړه تباه شوه که نه، تاسو خو مونځه شو. نو قوم په یو سړي اعتماد کړی دی او مخکې سړی خرڅ شو. نو عزیزانو عرض مې دا و چې مونږ هغه قوم نه یو چې زمونږ په تله د نیکۍ کې به هم د احد د غر عمره نیکۍ اچولی شي، یا زمونږ لاسم چرته د خدای غریب سره نیکی کولی شي. مونږ هغه نه یو
او نه به زمونږ تله د نیکۍ درنه وي. شاید چې مونږ هغه خلقو کې یو چې پیش کېدو سره به راته وویلی شي چې دا د فایل دی، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، دا خپل کتاب دی ولولا، ستا کتاب کې اس نشته. امتحانګاه کې ناس په پرچه کې د څه لیکلي نه دي نو نمبر د څه شي آلی، که پرچه کې څه لیکلي دي نو ممتحن تعالی نمبر در کی کا، بچه تاسو لیکلي نه دي نو نمبر د څه غواړي؟ دا ستا د ژوند فایل دی. د باوازو کی چې کاش لم اوت کتابیا، کاش کی چې دا عمل نامه خو ما ته راکړلې شوی نه، خدای دا سدي پکې زه خو تباه شم، زه خو غرق شم، تخته به کم خوا بیا تبدا وای. یقول الانسان یومئذ این المفر، خدای چرته د تخت زیشته چې و تخت کم خلار شم. आवाज بوشي کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، تخت دې چرته شي نن یو زیاده تخت دې چې د خدای مخه ده، دا غینه سیوا بل طرف ته تلې چرته شي کم خوا به تخت. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، دا سترګې به د ډېر هیبت نه تندي ته وتخت. یوم یجعل الولدان شیبا، دومره لوی هیبت به په دغه ورځ چې د ډېر یری او د هیبت نه بالکان پکې سپینګیري شي. زه به کوم نو عرض می دا کولو چې د دې دومره معمولی نیکۍ په بدل کې دا دومره زیات مقدار لا اجر به مونږ ته ولې ملاوي؟ نیکی دا یو دانه ملاویږي به 200، نیکی دا یو ملاویږي به 10، نیکی دا یو منټ او ملاویږي به د احد غر عمره. دا ولې؟ د قیامت په ورځ باندې اعمال تلل کیږي، نو دا تول به په کوم شکل کې؟ عزیزانو روایاتو نه دا معلومیږي چې دا اعمال چې دي دا به مجسم کړي شي او د جسم په شکل کې به تله کې واچول شي. 13 جمعې نه پسته یو سړی ماته وی چې جی ما خو ډېرې زیاتې جنازې کړي دي او تا په تقریر کې وی چې یو جنازې مقدار به د احد د غر عمره، نو خدای خبر چې زرګونه د احد د غر عمره به زما په تله د نیکۍ کې واچولې شي، نو بس ما د پاره دا کافي. ما ورته وی چې بدای دي څومره کړي؟ وی چې بدای خو مې کړي دي، پردي مالونه دي څومره خوړلي؟ وی دام را نشوي. مالته د جنازې د احد غر پسې ګرځي، یو پیسه دي چې پردای خوړلي، یو پیسه. نو د قیامت په ورځ به عجیبه تماشای تا ته ویلی شي چې ستا حساب کې د یو پیسې فرق دی، ورشه پیسه راوړه چې جنت ته لاړ شي. نو ته به منډه کې چې پیسې خو ما سره ډېرې وي، پیسې به چرته وي. نو هغه یو پیسه به درته د جهنم په بیخ کې ښکاره شي، نو ته به ورپسې ورټوپ کې. پیسه چې سر لراوړي بیا به د لاسه وغورځېږي، بیا به ورټوپ کې. او یا زره کاله به در باندې په دې رنگ کې په یو پیسه تیری. کوهی تور غر د جنازې په بدل کې دې غم خو اغسته، خو دغه بل طرف هم ګوره کړ. بیا عزیزانو د خبرې چې دا مونږ کوو، مشکل باز دا دی چې د قیامت په ورځ به چې څه وخت کې د اعمالو طول کې، نو دې طول کې به هر عمل چې دی هغه مجسم کړي شي، هر عمل له به جسم ور کړي شي، او هغه جسم چې دی هغه به بیا په تله کې واچي. لکه 13 جمعه ما تاسو ته ویلي چې سړی د جنازې منځو کې، نو د یو منځ د جنازې اجر چې دی هغه به د احد د غر عمره، یعنی په یو جنازه 1 منټ نه لګي، 1 منټ. نو د 1 منټ عمل په بدل کې به د قیامت په ورځ تا په عمل نامه کې د احد غر اچولې کی. دې خبره خو پوهیږئ کنه؟ احد غر اوس څومره دی هغه تاسو نه دی لیدلی په مدینه منوره کې کوم ځای کې چې جنگ احد شوی دی، هغه میدان په سر باندې یو عظیم غر دی،
هغه ته احد وای، لوی غر دی هغه ته احد وای. نو احد چونکه په مدینه منوره کې ډیر لوی غر دی، نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې د جنازه عوض کې به د قیامت په ورځ تا په عمل نامه کې مثل جبل الاحد، په مثل د غر د احد نیکی واچول. یا یو قجوره تا چاله د خدای په نامه ورکړه، یو قجوره، یا یو د غنم دانه دی تا چاله د خدای په نامه ورکړه. اوس قرآن کریم فرمایي چې یو دانه ته چاله د خدای په نامه ورکې، نو دینه به څه شی جوړیږي؟ نو دینه به جوړیږي څه شی؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. یو دانه چې چاله د خدای په لار کې ورکې، نو د دې داسې مثال دی لکه ته یو دانه وکړې، چې وی کړې نو هغه دانه زرغونه شي، بوټی شي، چې بوټی شي نو هغه بوټي اوه وږي ونیسي، او په هر وږي کې سلسل دانې وي. نو الله فرمایي چې د یوې دانې په بدل کې بزتا سره داسې چل کوما چې طالب د یوې دانې په بدل کې 200 نیکۍ درکوم. یعنی یو دانه دی ورکړی دا او د یو دانې په عوض کې به 200 دانې ستا په عمل نامه کې واچول، بس هم دا 200 به. الله فرمایي نا والله یضاعف لمن یشاء، بلکې د 200 نه بم ډېرې درکو، د 200 نه بم زه او دومره دا چې د خدای په نامه وی، نیت خالص دا وی چې دا شی زه د خدای په نامه دې سړی ته ورکوم، او ورې کې داسې چې په خی لاس ورکې چې دې ګس لاس ته دې پتاونه لګي. مثلا اوس دا زمونږ غنی کم نشي کوله او نه تاسو کوله، واسه خبرې دي زم کوم او تاسو یې ماوري او بس وخت سره تیرو. یو سړی درته پته ولګي چې دا محتاج دی او د نیمه شپې کور ته ورغلی او دوړو غوټه دې شاته چولې ده، دروازه دې ورته وټکوله او غوټه دې ورکړه او بوزای دې والده چې و مې نه پیژني. اوس خو ستا ملک چې بوزای والی نو غلی کوي که نه، اوس خو چرته ملک چې ګوري بوزای به والی کلاشنکوف به در باندې کیدي او لوټ بدی. حکومت اعلان کوي چې ملک بالکل امن و امان دی او خیر خیری ان شاء الله العزیز. هغه ورځې نږدې چې پلاره براوانه او جامع بدر نو بس او در پسې باوازو کی چالکه دا جامع رو بخ بیا مې پکې منځ نه کی. هغه ورځې نږدې. استاد پاکستان داسې مثال دی لکه یو حکیم له یو سره راغی ورته وی چې قبض مې ده، هغه وی چې خام نو د جمال کوټې جلاب ورکړه، چې جلاب ورکړه نو سړی شروع شو په دستونو. زوی راغی حکیم صاحب ته وی چې جی هغه خو سل شپږ شلې دسته وکړه، ویلې فکر نشته پرېږده چې دا فاسده ماده تیوزي. فاسده ماده پیژنه اسی وایي په خبره پوهېږه څه ته وایي؟ فاسده ماده تیوزي یعنی د خېټې نه ګند بلا وځي. خبره پوهېږئ؟ یعنی خپلې خېټې هم نه پوهېږئ د خدای ای خدایا. حکیم ورته وی صبر وکړئ چې د خېټه کې ډېر ګند دی چې دا تیوزي. مړه 200 دسته یې وشو. بیا یې زوی راغی چې حکیم صاحب خو کټ کې پرېوتو بالکل مري. ویل دستونه خو یې بند نه دي؟ ویل نه. ویل صبر وکړئ لم ګند پکې پات. بیا والا زوی راغی زنکدنې شو. ویل دستونه خو یې بند نه دي؟ ویل نه چالو دی. ویل صبر وکړئ لا ګند پکې پاتې. چې آخر زوی راغی حکیم صاحب پلار مې مړ شو. ویل بچیا د مرګ خیر دی خو چې دا ګنده ماده پکې پاتې نه شوه. نو پاکستان حکومت د جمال کوټې جلاب درکړي دي که خدای ته منظور دا ټولې فاسدې مادې به در نه وځي. یو یو بزان ګورئ په سړک به پراته
او فاسد ماده به در نوزي او خپې به مګرېته. نن ستا په ملک کې د امن دا حالت چې ورځ تېرېږي خلک اوږي کېږي، دا خلک به په یو بل چکونه لګول شروع کړي، د یو بل نه جامې ویستل به شروع کړي. د چا د پلار واسطه په دې ملک کې نوکري نشته، ایم اے کړی دی ایم اے او ایم اے والا ته کلرکي نشته، بی اے کړی دی کلرکي نشته، ایف اے کړی دی سپایي نه برتی کیږي. دا خلق به څه کوي؟ دا به د دریاب د میانو غوندې غټ مایې به راپاسي او ورکوټې مایي به خوري.